د افغانستان د سقوط پټ رازونه رسوا شو. پاکستان او حقانیانو سره د اشرف غني اړیکې، امریکا سره د ملا برادر کرزي او عبدالله معاملې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد حسن عباس چې پاکستانی دی او د پاکستان پوځ سره نږدې اړیکې لري، د طالبانو د بیا راتګ کتاب کې لیکلي زلمی خلیلزاد له حامد کرزي او ډاکټر عبدالله سره توافق او هوکړه کړې وه چې اشرف غني به له واکه لرې کوي او پر ځای به یې ملا عبدالغني برادر د لومړي وزیر په توګه وټاکي. د امریکا د ISI مشر هم په دې اړه له ملا برادر سره خبرې کړې وې، خو جنرال فیض حمید او ISI چې کله له دې موضوع خبر شول، ملا برادر یې ګوښه کړ او د خپلې خوښې کابینه یې جوړه کړه. هغه لیکلي لومړۍ ډله د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ کندهاري طالبانو د قیوم ذاکر او نورو په مرسته غوښتل چې د غزني له لارې کابل ونیسي. ملا برادر د حامد کرزي، عبدالله او امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA ملاتړ درلود. دویمه ډله د حقاني ډله وه چې د پاکستان د ISI اشرف غني او ډاکټر محب ملاتړ درلود. اشرف غني د دوحې د سولې د خبرو پر مهال له حقاني ډلې په ځانګړې توګه له خلیل حقاني سره یو ارتباطي چینل جوړ کړی و څو له پاکستانیانو سره د سولې تړون وکړي، خو دا کارونه ونه شو او بالاخره یې پریکړه وکړه چې کابل حقانیانو ته تسلیم کړي. د سقوط په ورځ خلیل حقاني ډاکټر محب ته زنګ وواهه او له دوی وغوښتل چې ولسمشرۍ ماڼۍ او کابل پریږدي ځکه چې ژوند یې په خطر کې دی. دغه خبر د CIA د صحابي مشر هم محب تایید کړی و. بالاخره کابل او شاوخوا ولایتونه د حقانیانو لخوا ونیول شو چې د ملا برادر په ګډون د کندهاري طالبانو غوسه راپارولې وه. ملا برادر له امریکایانو خلیلزاد څخه وغوښتل چې د یو څه وخت لپاره د کابل امنیت ونیسي، خو امریکایانو انکار وکړ او ډیره ناوخته وه ځکه حقانیانو ټول کابل نیولی و. وروسته له امریکایانو سره د ملا برادر ګڼې ناستې او له خلیلزاد سره د هغه پټې معاملې د دې لامل شول چې د طالبانو امیر المؤمنین او پاکستانیان ملا برادر د امریکا کس وګڼي او حکومت کې ځای وړوکی کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.